د مشر د راغوښتنه مخکې زه دلته آصف زرداري ته خواست کوم چې راشي او د مشر په شان کې یو دوه اشعار ووایي. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یو ادنا ورکړی غریب سړی یم، خو د کرامت خان سره مې د 25 کالو نه دا یو ملګرتیا ده. دې مخکې 15 کال 10 کاله وګورو، د کرامت خان 15 کاله وګورئ، بس تاو پته ولګي. نو وی په کرامت کې کرامت راته ښکارېږي، وی په کرامت کې کرامت راته ښکارېږي، داسې یو نوی شان انسان راته ښکارېږي او په کرامت کې کرامت راته ښکارېږي. وی که سړکونه او کالجونه ګوري، که سړکونه او کالجونه ګوري، که سکولونه او روډونه ګوري، زما علاقې مرکزي حیثیت والا کلی نن په جګۍ کې زه ستاسو ترمنځ ستاسو ورور ډېر عمده پس راغلی ما د خپل ځوانۍ قیمتي کالونه او لږ نه 45 کاله په دې په جګۍ کې په دې فقیر کلي کې په دې کوڅو کې مې ستاسو خیر غوښتی دی. زه به چې دلته په کالج ته به تلو او ما به د خپل وروڼه په ټوپک په اوږه ولیده او یو افسوسناک غوندې منظر به و. موږ ته به دې طرف ته د بشیرآباد نه به دې غاړه څوک راتله نه. نو ما الله سره وعده کړې وه په الله دې وکړي چې مقرره کړي. په تاسو کې پورې خولې نشته چې ورته ووایې چې هله ټرانسفارمر وړم چې اول له ترې تار کې بجلي را پرېږده. نو په تیارو کې ژوند دی، ټول په تیارو کې ژوند دی. په دغه زه درته دا یم د دې ټرانسفارمرو په بدل کې تاسو نه قیمتي شی تللی دی چې هغه نن زمونږ زنانه زمونږ خویندې زما اولاد دی تاسو کره ناست دي دا پردی نه دي یا زمونږ په دې ټول علاقه کې نن ګیس نشته. بجلي مخکې سر خوړلی و او ګیس ورپسې بیا لاړو. ورونو زه خبره مختصر کوم، مخکې راته درې څلور جلسې پرتې دي، هغې ته به هم ځان رسومه. تاسو ته دا وایم د جمیل خان دا مخکې کال پې رضا الله په دې سیټ باندې و. ما خپل رور رضا الله د دې سیټ ته اخوا کړو او جمیل خان له مې دا سیټ ورکړو، جګۍ له مې ورکړو، فقیر کلي له مې ورکړو. دا به تاسو نه درکړی دی. نو اوس خو به تاسو خپله غیرت پښتو خو به ښایي که نه. دا زلمی دی، ځوان دی، موږ وایو چې دا نوی نسل زموږ رامخکې شي او مناسب هم و چې دلته دا 2-3 میلیون کونسله دا ټول بې ممبره روان وو ډېرې مودې نه. نو زما مخکې نه دې ته نظر و چې دې له به که خیري په هر صورت زه د MPA ټکټ ورکوم او هغه پکې زه خدای کامیاب کړم. او جمیل خان نن ستاسو د په جګۍ د دې علاقې ستاسو د ممبر په حیثیت تاسو ته مخامخ ولاړي. نو شابې تکړه شئ، ممبر یې تاسو جوړ کړئ او که د ما وس ورسېدو وزیر به یې زه جوړ کړم. اتونه به کوئ بچې ګورئ. دا زما وروڼو دا اخوا هم 2-3 یونین کونسلې پاتې دي، هسې نه چې هغې هلته یو اواز وکړي او هغې هم کوي دغه اوازونه. تاسو اواز وکړو، لاسونه هم پرې خوب راکول چې په 8 تاریخ باندې نتیجه به راته وښایئ چې که خیر دواړه لومړی او وروستۍ دواړه ووټه دا به په غشي باندې وهئ. ستاسو قومي نشان دی غشی، دا والوځوئ د دې ځای نه. دا به تاسو له حق راوړي، هر قسمه حق به تاسو له دا غشي راوړي او د دې خلکو د سپېږمو د خېټې نه به دله راوباسي او تاسو حق به دلته رارسوي. دا زما زړه ډېر څه غواړي چې درته ووایم، خو مخکې مجبوري مې ده
خو د اتم تاریخ بل ورځ دی ګوره ډېر ورځې پکې نشته دا یو ورور په حیثیت درته سوال کوم چې دې نه خواره شي دې خوا تېروو کې که څوک جان پہچان ستاسو وروڼه بهیګان دوستان او خامخا تعلق ډېري د تېروو وروڼه که پکې راغلي لږ همت وکئ هغه القم ما سره د جمیل خان سره خو د دې نه دې خوا ده خو تاسو به د نشاط میله پورې او لاندې به تر خزاني میله پورې کم از کم دا علاقه دا به د فجګۍ کلي او د فقیر کلي دا مشران چې کوم ناستي یې دا به قصد کوئ چې دې کې به خورېږئ او دوه غوټه به غشي دپاره غواړئ غشی به لوټوئ باقی دا بی بی دا رامی کارت دے بے نظیر کارت سے ورطوائی ما خپل نیمه حجرا دا پولیس والا رونو پاگئی کیو دا بے تیویستی دی او مخی پاکی 3 کالا دا بے نظیر کارت ما چلو لیو او اس میں بیا دا شپک میشتی کالو شو چی چلی گی روان دے او اللہ دے والا حمد ورکی مخی داری 35,000 کورنے رجسٹر کړی وي او دې دلی لږ وخت کم شو خو بیا هم سپیډي ښه دی 26,000 ته واړولي نو که دلته غریبانانې ښځې وي که نه نو دا درته زما یو سوال دی دا کارډ دغه زیاتېږي لګیا دی دې در پکې د ماشومانو دپاره 2,000 او 3,000 دا واړه چې کوم زما بچي ناست دي هر مور له چې فارمبې ور جوړه کړې وي نو د ماشوم دپاره او د ماشوم انجینر لپاره 2,000 او 2,500 او 3,000 دا پکې مونږ دې بچو له ایښولي دي دا به دې ته ملاویږي دې ځل ټولو ته به ملاویږي او مخکې راتلونکي وخت کې دا قیمت چې راکم نن وصولیږي دې ته دلته ګراني ډېره بېتحاشه زیاته ده دا لږې دي دا پیسې ډېرې لږې دي او بلاول بټو صاحب زموږ چیرمین راغلی و د هغه سره د خیره سره انشاءالله وعده کړې ده وایي چې کله دلته مرکز ته راغی او دې په جګۍ خلکو وغوښته او راویې لېږلي تاسو په لاس کې ده زما ممبري که تاسو ځان ته ولېږلم نو د بېنظیر کارډ خو به ډبل خو به خامخا کېږي ډبل قیمت به یې اخلی ډبل فیس به اخلی او دا د درې ګونه ورکړي لږ غوندې شک شته چې کېدای شي په لومړي کال کې ونه کړی شو او پسې کال کې د یو په 3 به هم درته زیاتوو او دا مشران دا چې کوم 50 کالو ته رسېدلي دي د دې دپاره به هم که خیري بسم الله وایو به او دوی به هم د دې کال نه چې دا راتلونکی بجټ دی په دې کې به د دې برخه وږدو او ټولو مشرانو ته د خپل دارو درمل کپړو جامو دپاره او بېنظیر کارډ هم دومره به دې ته میلاویږي ټولو مشرانو ته داسې نور هم ډېر څیزونه دي چې موږ د سرکاري ملازمینو دپاره د دې راتلونکي میاشتې نه به د دې تنخواګانې د ټولو که خیري ډبل بشي ټولې ډبل تنخوا باندې ټول سرکاري ملازمین دا د مزدورانو پارټي ده د درمیانو خلکو پارټي ده دا دې کې غټبي دغه نشته پکې ټول موږ ته برابر دي د ټول حقوق په انشاءالله تاسو ته په کور ته به راځي ډېر وخت کم دی او ما ته دغه کار ډېر دی زه دله په یو 2 لفظو کې اجازت غواړم چې دا ټولې قصې د خوږې تاسو د خپل سړک ته هم کتې چې مخکې سو بیا څنګه شو او دغه خدایوالو وخت کې یو ټوټه خرابه شوې وه نو خدای خبر هم زموږ د دې علاقې یو زلمی راغلی و هم په دې CW ډپارټمنټ کې و په هغه باندې ما واچوله او بیا هغه
مشر ته په سختو ویلي نو خدای پاک لاره کولو کو هغه ټوټه باندې هغه تارکول واچولی شو نو دغه خو تاسو خلک لیږلي اوس لږ سوچ وکئ چې بیا هغسې خلک ونه لیږئ دې ته لږ د سوچ ته کار واخلئ خپل کور آباد کړئ د وطن آباد کړئ د علاقه آباده کړئ دا ممبري م راوړئ او د قومي اسمبلۍ زما ممبري به هم تاسو راوړئ که خیر وي بیا به دې به چې زه به درله څه راوړم الله م عزت وکړه ډېر قدرمن شي ډېر عزتمن شي او دا بچي او دا واړه داګه دا خدای د تود باد نه نور بچو کاته بګي په ډېر غټ شي دی په تود باد لري خو الله خوشحال لره ډېره مهرباني